د ایمان بناوې. د ایمان درېیمه بنا د الله پر کتابونو ایمان درلودل دي. الله جل جلاله په مختلفو وختونو کې د انسانانو د لارښوونې او هدایت لپاره صحیفې او 4 لوی کتابونه رالیږلي دي. دا صحیفې او کتابونه یې د ملائکې جبرائیل علیه السلام په لاس پیغمبرانو ته رالیږلي دي. د 4 لویو کتابونو نومونه دا دي: تورات، زبور، انجیل او قرآن شریف. تورات چې په انګلیسي کې تورا ورته وایي پر حضرت موسی علیه السلام نازل سوی دی. په انګلیسي کې موسی ته موزس وایي. زبور پر حضرت داود علیه السلام نازل سوی دی. داود علیه السلام ته په انګلیسي کې ډیوډ وایي. انجیل چې په انګلیسي کې بایبل بولی پر حضرت عیسی علیه السلام نازل سوی دی. عیسی علیه السلام ته په انګلیسي جیزس وایي. او قرآن شریف زموږ پر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل سوی دی. مسلمانان پر دې ایمان لري چې تورات، زبور او انجیل هم لکه قرآن شریف د خدای رالیږلي کتابونه و، خو په تورات، زبور او انجیل کې خلکو لاسوهنې وکړې او له ځانه یې نور شان پکښې ولیکل او پیغام یې ورواړاوه. نو هغه و چې خدای خپل آخري کتاب قرآن شریف نازل کړ. په قرآن کې هیڅوک لاسوهنه نسی کولی. تاسو پوهیږئ چې ولې؟ هغه په دې چې خدای وایي د قرآن شریف ساتنه زه خپله کوم.